السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. دا د هرات ولایت کې الحمدلله هغه کورونه چې ړنګ شوي وو زلزلې د وجې هغه تلفات چې ورته اوښتي وو د هغه ورونو کورونه چې نه وو هغې لپاره مو څرنګه چې وعده کړې وه لله الحمد تاسو وینئ عملا به انشاءالله دغه د کار شروع کېږي پې نقشه موږ ته په واک کې راکول سوه هغه چونې کم خطونه چې وو چونې پکې اچول سوي دي دغه پوره کلی سربلند په نامه چې کلی دی دا به انشاءالله د قمر بنسټ لخوا رغول کېږي. اوس موږ تاسو ته لازمه څه ده ځینو ورونو او خویندو چې مرستې کړي موږ سره تیارې شته موږ هم ویلې چې مواد به پرې ناخلو دغه ورځ لپاره مو ساتلو چې دې لپاره سرپناه دایمي سرپناه جوړې کړو هغه ورونه او خویندې که غواړي چې واقعا د دغه زلزله ځپلو ورونو سره مرسته وکړي راځئ هم دا اوس یو کور اقلا په غاړه واخلي یو کور نشي کولی کوی سي یو کوټه په غاړه واخلي یو کوټه نشي کولی کوی سي د دغه کور لپاره کړکۍ دروازه دا په غاړه واخلي که هغه هم نشي کولی کوی سي 50 بوجې سیمټ واخلي همدا اوس راځئ چې دغه کورونه دې لپاره جوړ کړو ځکه ژمی سخت دی دلته واورې کېږي بارانونه کېږي خدای مه کړه چې دا کم پاتې دي دا د یخ د وجې خدای مه کړه له لاسه ورکړو نو زه بیا هم وایم که غواړم دا اوس په دغه جاري صدقه کې برخه واخلئ نو په واتساپ نمبر درته ښکاري په ده راسره رابطه وکړئ انشاءالله هغه مرستې چې تاسو غوښتل دی ته نغدي ورکړو یا تاسو غوښتل دی ته خوراکي مواد واخلو هغې ته الحمدلله هر څه رسېدلي خوراکي مواد ښه زیات دي خو اوس موږ تاسو ته لازمه دا ده چې دی لپاره دغه سرپناوې جوړې کړو تر څو پورې مخ د ژمي د رارسېدو نه مخکې دی په خپلو کورونو کې په امن کې ژوند وکړي. ډېره مننه و هغه ورونه چې مرسته نشي کولی ویډیو سره شریکه کړئ الله به جاري صدقه کې تاسو هم حصه درکړي. السلام علیکم.